تاسو خوشاله لیدل غواړم. زه هیڅ چا پروا نه کوم. د ژوندون چارې بیا یې له سترګو د وینو تارې سراب لرې سراب لرې سراب لرې سراب لرې تکیا وي او هغه ستا په شان په ځنګل کې اسوري اوسي. زه څه ماشوم بچی نه یم چې لوبو له سپوږمۍ غواړي او بیا قلاریږي نه. د پسترو کې ماته د اور سرې لمبې ښکاري. You can call me Alishba. کشماله بچی بیا صدمې برداشت کولو دپاره وي. هیڅوک په چا باندې رحم نه کوي. په خبره اعتراض کول اخر دا څه دي معاذ؟ خوش قسمتي چې کومه به د ذکریا د ژوند ملګري. ولې نشو کولی د ښې لارې انتخاب؟ چې هغه زما د لاسونو په کرښو کې نه وه. د محبت په معامله کې انسان بې وسه شي. رشتے د مینې د ګل ورنې چرته حسینې چرته سنګینې شپې راغږې کړې ورځې رنګینې ستړې لاسې کړې مزدارې بیا یې له سترګو د وینو دارې سراب لرې سراب لرې سراب لرې. بس د خدای کارونه دي نو. د ښځې خاوند د کار د ثواب کار دی او ته خو د دې ثواب نه محرومه یې. دا کاپ لاره زه خو ویم چې کاپ له چېرته خاوند ته کې جینۍ وګورو چې دی خو د کور د کارونو نه خلاص شي که نه. همدغه سوچ خو زم کوم. اوس ځل مو ډېر دی د خیره. بابا داسې هم څه تلوار نشته. دا خبرې پرېږدئ. وکابه بچې د عقل نه کار زده کړه. ستا واده د دې کور ضرورت دی. ګوره بچې الشبه مو لویه شوه کالج ته ځي او بیا صدمې برداشت کولو دپاره یې دې دپاره نه چې انسان د همت وبایلي. ژوند خو په رفتار لګیا دی تېرېږي که نه. اوس زما لور الشبه زما دپاره هر څه هر څه ده. بچې ما دپاره خو ته هر څه هر څه یې. زه تا خوشحاله لیدل غواړم ډېره خوشحاله. خو د دنیا ځواب دا دی صاحب چې د بنده زړه مړ شي د سهار آینه خلک د ورځې ګوري او تاسو ته ویل څه غواړې؟ صاحب وړه خوله لویه خبره. نه نه وایه رحیم جانه وایه څه وې؟ اصلي صاحب تاسو تر اوسه پورې واده ولې نه دی کړی؟ رحیم جانه جوړې په اسمان کې جوړېږي او ما ته داسې ښکاري چې لکه زما جوړه نه جوړه شوي. ماما زه خو ډېره خوش قسمت یم چې دومره کیوټ او هینسم نیکه بابا مې دی. زما ټوله مینه ټول اخلاص هم ستاسو دپاره دي بچو. زه تاسو خوشحاله لیدل غواړم. په هر حال کې خوشحاله اوسېدل د ژوند لوی فن دی بچو. دا خو زما هم د ژوند ښکلي وختونه دي چې تاسو سره وخت تېروم. ته پریشانه کېږه ما درنګ صاحب کې به راشي. تا ته پته ده نن ما د خپل نصي د خوښې شاهي کوفتې او پلاو پخ کړی وی. ښه مونږ باندې دې پرهېزونه کوې ها خو نن زه خپل نصي سره به دا پرهېز ماتوم. ښه خوره خو لږ کم ځکه چې ناجوړه شي نو بیا به موږ پریشانه یو. ښځې یو خبره وکړم ذکریا ډېر ښه او تابعداره هلک دی زمونږ ډېر خیال ساتي.
हेलो बाबा जाने। हेलो अस्सलामुअलैकुम और बेबे। वालेकुम सलाम। बच्चे नन د ډیر نا وخته که خیر خو आई एम सॉरी असल की पलारे बुक शॉप की ना वक्त छो बाबा जाने लमी किताब का तो दा वक्त बाबा जाने थैंक यू मونږ په کتابونو مغولاوه مونږ ته ستا ضرورت دی ما ته پته ده بابا جی زه خو هم ستاسو بغیر نشم اوسېدی ذکریا بچې ته یوازې زموږ نسې نه بلکې زموږ د بوډاوالي په دې ژوند کې لکه د فرشتې راغلې تاسو زما ډېر خوښ یې ذکریا بچې ته زموږ څومره زړه ساتې مور بیبي تاسو خو زما هر څه یې او ستاسو نه بغیر خو به زه مړ شم نه نه بچې نه داسې مه وایه او مونږ څه یو مونږ خو ډیپارټینګ پیپل یو نن یو سبا به نه یو جی بابا جی بچې ستا د چاچي کشمالي فون راغلی و ډېره ګیله یې کوله چې نن سبا تل ته ځې نه او تپوس یې نه کې اوس خو به زه هلته نه ځم نه بابا نه ولې به نه ځې هلته تلل خو ځان له کار کتل دي قیامت دی هلته قیامت قیامت داسې وایي بچیا علي شپه ده د اور سترګې دي هره خبره یې انګارونه د اور لمبه د لمبه بچې هلې شپه نیازبینه ده که نه او بیا ته تنګې خو هم ډېره قسم خورم مور بیبي که زه یې تنګوم بس هغه راسره په هره خبره جګړه کوي دې ځل چوټیانو کې راشي که نه نو زه به یې پوه کړم چې ذکریا ډېر ښه هلک دی دې مه تنګوه اټس ناٹ فیر بابا جی اوس مو هیله د امن خبره وکړه بچې همداسې خوشحاله اوسه تا ته پته ده ستا د خندا دا ډک مخ زموږ دپاره د خوشحالو پیغام دی ښځې ته به خبرو سر شوې پاسه روټۍ ولګوه ذکریا ډېر سخت خوږې دی زه ورځم
خبره د ولید خان اشنا نن ډېر خوشحاله ښکارې. او خبروم صدا کله چې انسان په ځوانۍ کې خوشحاله ښکاري که نه نو بیا ضرور څه خاص خبره وي. ډاکټر ماهر نفسیات سے بالکل ټیک پوه شوې. ایکچولی آئی ایم امپریسڈ بائی ا ریئل ډریم ګرل. د دې مطلب دا دی چې زه ټیک پوه شوی یم. او بالکل لکه چې زما د زړه ټولې لارې ورته معلومې وي، ښې معلومې وي. تا ته خو ارجي نه اسماني هوره ښکاري. او ما سوچ کولو چې دا هر څه څه وي او بیا بې اختیاره زما د خولې نه ووتل چې محبت د چا په اختیار کې نه وي. او هغه ستا په زړه کې راکوزه شوه، دا وې که نه؟ بس ومې منله چې ته د هغې په محبت کې نښتې او دا ځل سم نښتې. او هغه په ما ښه ولګېده او ما معلومه کړه. اوس د هغې دپاره زما په زړه کې د جذبو یو سمندر راوچت شو. نو بیا بس نو اوس خو ته لاړې لا وشوې. صاحب ډوډۍ کېده؟ نه ته راځه کېنه. غلی رحیمه زما دلته تعلیم او نور ټول اکټیویټیز پوره شو. زه اوس غواړم چې خپل وطن ته واپس لاړ شم. دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده صاحب، خو دلته به زه ستاسو کمی محسوسوم. تا ته به هېڅ کمی نه محسوسېږي ځکه چې موږ دواړه پاکستان ته ځو. د خپل وطن د خاورې خو خوشبو ښکلې ده صاحب. زما د وطن خاوره ډېره خوشبوداره ده. زه غواړم چې زه دغه خوشبویۍ دپاره خپل وطن ته لاړ شم. هلته زما دوستان دي، زما رشته داران دي، زما همدردان دي او زه غواړم چې د هغې سره یو ځای ژوند تېر کړم ځکه چې ټول عمر مې یوازې انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. سترګې په بڼو نه درنېږي صاحب، د خپلو نه بغیر خو د ژوند خوند مزه بالکل نه وي صاحب. اوس دې زما د زړه خبره وکړله. زه خو په دې خبره ډېر زیات خوشحاله یم صاحب چې ته په خپله شعبه کې سپیشلیسټ شوې. رحیم جانه زه په خپله شعبه کې داسې سپیشلیسټ شوم چې ستا په دې موضوع کې که وړه غوندې خبرې وي که نه نو زه پرې پوهېږم. ته به په خپل ملک کې ډېره ترقي وکړې صاحب، ځکه چې هلته د دې وطن په شانتې ذهني مرضونه زیاتېږي. خو ډېره ترقي او ډېره پستي انسان وحشي کوي. ترقي څه د معجزې یا حادثې نوم نه دی. د ترقۍ دپاره انسان له ډېر زیات محنت او ډېر مشقت پکار وي او ترقي د وخت ضرورت دی، د وخت تقاضا ده. ډاکټر صاحب زه به کله ډېر زر که خیر انشاءالله یو څو ورځې کې به ځو. خو صاحب زه به هلته څه کوم؟ زما هلته څوک دي؟ رحیم جانه ته به ما سره یې که نه؟ ته دا غمونه مه کوه، ته به ما سره انشاءالله. کاش چې دا سوچ زموږ په خلکو کې پیدا شوی وي. ګوره دا سوچ به موږ په خلکو کې پیدا کوو ځکه چې هلته د ډېرو مایوسو او پریشانو د لاسه زموږ خلک ذهني بیماران دي. زه غواړم چې زه په خپله خاوره په خپل وطن کې یو داسې هسپتال جوړ کړم چې په هغې کې د ډېرو غریبانو مفت علاج وکړم او ته به راسره په دې کې هر څه کې شریک یې.
او کنه یار زه به درته څه ووایم دومره ښکلې وه چې حق حیران ورته پاتې شوم نوم یې څه دی سینګار سینګار یې نوم دی یار سینګار ما خو اورېدلي دي چې حسن خو بغیر سینګاره خلکو نه زړه علي زه به درته څه ووایم زما خو په اولني نظر خوښه شوه نخرو ورسره خوند کولو یاریا جوړ محبت کې گرفتار شوی خو سوچ وکړه محبت سړی لیونی کوي وجني وجني دا ته څه ګډې وډې وې د ښکلو وجل بیل بیلې خو لږ د عقل نه کار واله محبت څه د سوز زیان سودا نه ده چې سوچونه پې وکړم مړه ته ته څنګه خبرې کوې یار هر څه چې دي زه داسې خبرو نه یېرېږم ممره مړه طوفان ته څوک بندونه تړلی شي څه او بیا محبت ځان له په خپله لاره جوړوي خو څه وکړمه یار دا زړه مې وایي چې دا سپوږمۍ دې خپل زړه ته راکوزه کړم که دې سپوږمۍ تندر ونیو نو بیا به څه کې پروا نشته یار لکه ته خو چې ورپسې مرې نه ایجنو نه پیژنو کډه په سر مړه هغه جینۍ د ډېره ښکلې مسته ده څه خو یم یاریا چې دا کیسه هم دلته ختمه کړه خو زه د خپل زړه سره څه وکړم په خپله ورپسې ځي زه خو ویم که دې دل را سره میلاوه شوه نو صفا صفا به ورته ویم چې څه چې زما خوښې خبره په سوچ کوه هسې نه په لانجه واوړې زه به سینګار خپلوم او بیا هسې زما مور پلار غواړي چې زما واده وشي او بیا ما ته به د سینګار نه ښه جینۍ میلاوه نه شي که داسې خبره ده نو ګرځو پسې په دې غرونو زه چې ځو یاریا کاکا و پتمئ سراب لارې سراب لارې بچې زه غواړم چې ته ځان بدل کې بالکل بدل او دا تکلیفونه دا په زړه مه اخله بچې دیارلس کاله تیر شو بابا خو د ولیدیان زور نه شو